سلامونه نیکې هیلې یو ځل بیا باور لټون یوټیوب چینل له طرفه هیله مند یم چې ټول به روغ او جوړ یاست. بریالی احساس یم دا د بینانس د زده کړې اړوند شپږم درس یا شپږمه ویډیو ده. په دغې ویډیو کې موږ تاسو په فیوچر ټریډینګ باندې خبره کوو. که چیرې زموږ ستاسو یو ټریډ په تاوان سره روان وي، موږ تاسو په یاد ټریډ کې تاوان کوو. څه کول موږ تاسو ته پکار دي ترڅو له یاد تاوان څخه خپل ځان وژغورو او ګټه ترلاسه کړو. انشاءالله په دغه ویډیو کې به درسره ټوله طریقه شریکه کړم. که چیرې تاسو له موږ سره په چینل کې نوي یاستئ، زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ. په دې ځای کې دوستانو ما پلې لیست جوړ کړی د بینانس د زده کړې اړوند کولی شئ سټیپ بای سټیپ دغه ویډیوګانې درسره تعقیب کړئ. که چیرې غواړئ موږ سره په ټلیګرام کې ګډون وکړئ، په همدې ځای کې د ټلیګرام چینل لینک شتون لري. کله چې تاسو په سی مور اپشن باندې کلیک واخلئ، دا د ټلیګرام چینل لینک ده. کولی شئ موږ سره په ټلیګرام کې ګډون وکړئ. راځو دوستانو په خپل موبایل کې بینانس اپلیکیشن راخلاصوو. که چیرې زموږ او ستاسو یو ټریډ په فیوچر برخه کې په تاوان سره روان وي، څه کول موږ تاسو ته پکار دي ترڅو خپل ځان له یاد تاوان څخه وژغورو او ګټه ترلاسه کړو. ګورئ دوستانو دا له موږ تاسو سره فیوچر ټریډینګ ده. په دغې ځای کې موږ تاسو غواړو یو کرنسي په لانګ کې واخلو یا په شارټ کې واخلو، هغه ستاسو خوښه ده. که په هره برخه کې وي او تاسو ټریډ کوئ او پوزیشن ته راځي، تاسو ته تاوان درکول کېږي $10 یا $15. څرنګه کولی شو خپل ځان له یاد تاوان څخه وژغورو؟ ګورئ دوستانو دغه کرنسي ما په شارټ کې واخیسته. ENA کرنسي نومیږي. دا دوستانو پوزیشن ده. په مثال کې درته زه داسې درښایم. ګورئ ګرانو دوستانو د کرنسي نوم ENA کرنسي ده. موږ تاسو سره ټریډ مو پکې کړی ده. اوس مهال انټري پرایس $4 ده. هغه وخت چې ما انټري کوله د دغه کرنسي قیمت $4 و. اوس مهال قیمت راښکته شوی ده $3 ته. ما ته په دغه وخت کې راکول کېږي $10 تاوانه. نو څه کول پکار دي ما ته چې دغه $10 تاوان څخه د خپل ځان وباسمه؟ موږ تاسو کولی شو چې خپل ځان له یاد تاوان څخه په دوه طریقو سره وباسو. لومړی دا چې موږ تاسو په دغه کرنسي کې دوهمه انټري وکړو. کله چې موږ تاسو په دغه کرنسي کې دوهمه انټري وکړو، مثال د $10 انټري پکې بله وکړو، زموږ تاسو لومړنۍ انټري به راښکته سي $3 ته یا $3.5 ته به زموږ کرنسي راښکته سي. بیا که دغه کرنسي لږ هم پورته ځي، نو موږ تاسو ته به ګټه راکول کېږي او له تاوان څخه به موږ تاسو بچ کېږو. بل دوستانو موږ تاسو سره لیکویډ پرایس ډېر مهم ده. موږ تاسو دغه لیکویډ پرایس له خپل ځان څخه لرې کوو ترڅو زر لیکویډ نه شو. موږ تاسو نور مارجن اډ کوو ترڅو لیکویډ نه شو. طریقه همدا ده درښایم چې څنګه کولی شو په یو کرنسي کې دوهمه درېیمه انټري وکړو. موږ تاسو به تر هغې انټري کوو کله چې موږ تاسو لومړنۍ انټري مثال وکړه، دوهمه انټري مو وکړه، درېیمه انټري مو وکړه، څلورمه انټري په کرنسي کې نه کوو. که چیرې بیا هم موږ تاسو تاوان کوو، بیا راځو خپل پوزیشن کلوز کوو. ګورئ دوستانو دا له موږ تاسو سره پوزیشن ده. اوس څرنګه کولی شو پکې دوهمه انټري وکړو. تاسو به راسئ دغه خط د لارې به تاسو پیسې انتخاب کړئ. تاسو غواړئ څومره پیسو مقدار په اندازه دوهمه انټري وکړئ. که چیرې بیا تاسو کرنسي په لانګ کې اخیستې وي، لانګ انټري وکړئ، او که شارټ مو اخیستې وي، شارټ انټري وکړئ په همدغه کرنسي کې پر همدې موجوده پوزیشن کې. که چیرې تاسو په مثال یو انټري په $4 کې کړې وي، تاسو ډالرو اندازه هم ډېره یا کمه وي، په هماغه اندازه که چیرې تاسو بله انټري پکې وکړئ، نو ستاسو دغه انټري راښکته کېږي. او بل دوستانو لیکویډ پرایس موږ تاسو سره ډېر مهم ده. د دغه پلس اپشن د لارې موږ تاسو کولی شو نور مارجن اډ کړو. زه ورته 10 مارجن اډ کوم. ګورئ دوستانو $10 زه نور اډ کوم ترڅو دغه لیکویډ پرایس له ما څخه لږ زره لرې شي. که چیرې دغه قیمت بیا دغه ته رارسېږي، نو زه به نه لیکویډ کېږم. ګورئ دوستانو اوس مهال لیکویډ پرایس 0.1.19 ده. چیرې دغه کرنسي دومره راښکته شي زما پیسې ختمېږي. زه اوس یې نه $15 بېرته د ریموو اپشن له لارې لرې کومه. $5.15. ګورئ دوستانو $15 کله چې زه کم کړم، زما سره لیکویډ پرایس بېرته راښکته کېږي. ګورئ 1.013 ته اوس راښکته شو، مخکې په 19 کې و. ما دغه کرنسي مثال په شارټ کې اخیستې ده. دغه قیمت که نو لږ زره نور هم راښکته شي، نو زه له لیکویډ سره زر مخکېږم. د پلس اپشن د لارې موږ تاسو کولی شو کرنسي ډېره کړو ترڅو موږ تاسو په یو پوزیشن کې د لیکویډ پرایس سره مخامخ نه شو. او بل دوستانو د انټري کولو طریقه وه. که چیرې موږ تاسو په یو پوزیشن کې په تاوان سره روان یو، موږ تاسو راځو په همدغه پوزیشن کې دوهمه انټري کوو ترڅو زموږ لومړنۍ انټري راښکته شي. که چیرې مو په شارټ کې کړي وي، راښکته به شي، او که په لانګ کې مو اخیستې وي، زموږ دوهمه انټري به پورته لاړه شي. بیا که دغه مارکیټ لږ هم ښکته یا پورته ځي، موږ تاسو ته به ګټه راکول کېږي. هغه پوزیشن پورې اړه لري. ګرانو دوستانو دا وه هغه طریقه چې څرنګه کولی شو په یو پوزیشن کې چې زموږ ستاسو ټریډ پکې کړی وي او په تاوان سره روان وي، چې څرنګه کولی شو خپل ځان له یاد تاوان څخه وژغورو او په ګټه ترلاسه کړو.
که ویډیو معلوماتي او ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلې وي ویډیو ته لایک ورکړئ او همدارنګه که چیرې تاسو کومه پوښتنه غوښتنه لرئ کولی شئ په کامنټ کې راسره شریکه کړئ انشاءالله ځواب به حتمي ترلاسه کړئ د ټریډینګ اړوند کومه پوښتنه تاسو سره په ذهن کې وي نو کولی شئ په کامنټ کې راسره شریکه کړئ انشاءالله معلومات یې درکوم همدارنګه که په چینل کې راسره نوي یاستئ چینل سره لازمي سبسکرایب کړئ تر څو زموږ راتلونکي ویډیوګانې تر تاسې خامخا در ورسیږي تر بیا ښې چارې ښه وخت